د کونړ ولایت مرکز په ګډون په شیګل او وټپور ولسوالیو کې تېره شپه سختو ورښتونو او سیلابونو نږدې 50 کورونه ویجاړ کړي او زیاته کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې ده. د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي تېره شپه سیلابونو دغه سیمه ډېره زیانمنه کړې چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او ځینې خو یې بیخي له منځه وړي دي. کله چې باران راغی سیلاب ورسره سم راغی او موږ راووتلو نو سیلاب خپل مسیر پرېښود، کوم مسیر چې دی تاسو یې عملاً ګورئ دا مسیر یې پرېښود او هاخوا ته سیډیمنټیشن یې وکړ او دې خوا ته اوبه متمرکزې شوې. زموږ دا قلاګانې دا کوټې تاسو په خپل حالت باندې ګورئ چې ټولې لوېدلې دي او جو جو پرتې دي او دیوالونه زموږ ټول ورل شوي دي، هېڅ شی نه دي پاتې شوي. ډېر خطري او په واویاو کالو کې داسې د چا قصه راته نه کړې چې داسې سیلاب راغلی دی. غوښتنه هم دا ده چې هېڅ قسم څه شی نه لرو، ځکه سرپناه هم دغه و چې هغه ویوړو بسترې دا دي چې پرتې دي په دې لښتو په دې دغو کې پرتې دي، دا بالښتونه او دا شی نه دي. لوښي لرګي چې د خوراکي دپاره څه شی و هغه دغه دي، ماشومان هم لیکلي دا هلته د بل یو همسایه کور دی په هغې کې پراته دي. نه ښه لرو نه بد لرو، وړه نه لرو غوړي نه لرو، چای چیني چې څه شی دي ټول په همدې ساحه باندې کته تللي دي. د معلوماتو له مخې د کونړ مرکز اسداباد اړوند د شګۍ په سیمه کې د ماهیانو او چرګانو فارمونه هم سیلابونو وړي دي. د ماهیانو په فارم کې 15,000 ماهیان او د چرګانو په فارم کې 2,000 چرګوړي چې نږدې ورځو کې به بازار ته وړاندې کېدل په بشپړه توګه له منځه تللي دي. د کونړ طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي د تېرې شپې سیلابونو له امله د زیانمنو شوو کورنیو د مرستې لپاره د یو شمېر مرستندویه موسسو سره خبرې کړي تر څو مرسته ورسره وکړي. تقریبا 40 کورونه زیانمن شوي دي، 2 د چرګانو فارمونه دي، یو د ماهیانو فارم دی، سړکونه دي، ویلې سربندونه او زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. ترڅنګ په شیګل کې هم زراعتي ځمکې او سړکونه زیانمن شوي دي. زموږ ارزونه روانه ده، لومړني ارقام راټولوو. موږ نن ماسپښین 2 بجې په ولایت مقام کې غونډه لرو، ټول موسسات هم راغوښتي دي او انشاءالله د خلکو ته به سبا ماسپښین پورې خپل کومکونه ورسي. د یادونې ده چې تیر کال هم د کونړ مرکز په ګډون زیات شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي وو.